آی اس آی مشر فیض حمید له طالبانو څخه درې مهمې غوښتنې کړې دي. دا چې طالبانو ته یې څه وړاندیزونه کړي دي، پاکستان یو ځل بیا څه کول غواړي، دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو مینوالو، السلام علیکم، وخت مو پخیر. طالب مشرانو مشر ملا عبدالغني برادر، ملا خیر الله خیرخوا، محمد نبی عمري، شهاب الدین دراور او قاری دین محمد د پاکستان د جاسوسي ادارې د مشر جنرال حمید سره لیدلي دي. دا لیدنه په اسلام آباد کې شوې او د پاکستان د سرګر اداري مشر له طالبانو څخه درې مهمې غوښتنې کړې دي. له قطر نه پاکستان ته تللي طالب مشرانو نه چې اوس د طالبانو د تحریک سیاسي برخه چلوي، یوې خبریال ویبپاڼې ته وویل چې د پاکستان د سرګر ادارې د مشر فیض حمید له لوري درې غوښتنې واضح شوي چې تر دې وړاندې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم د ځینو غوښتنو په تړاو پر ځینو یې بحث شوی. د طالب مشرانو له لوري خبریال ویبپاڼې ته د ورکړل شویو معلوماتو له مخې فیض حمید له طالب مشرانو غوښتي چې د هغو شپږ طالب زندانیانو د خوشي کېدو تر خبره تیر شي چې فرانسه او استرالیا یې د خوشي کېدو مخالف دي. دا شپږ بندیان له هغه 15,000 بندیانو دي چې 4,600 محمد اشرف غني خوشي کړل او د 400 د خوشي کېدو پرېکړې لوی جرګې وکړه. خو فرانسې او استرالیا د شپږ طالب زندانیانو له خلاصون سره ځکه مخالفت وکړ چې د دوی سرتیري یې وژلي. طالبان وایي چې د دوهمه غوښتنه د پاکستاني استخباراتو مشر د بین الافغاني خبرو د دریو غونډو د کوربتوب ده چې پاکستان کې په کلک غوښتونکی دی. خبریال ویبپاڼې ته ترلاسه شوي راپورونه ښایي چې بین الافغاني مذاکراتو لومړۍ غونډه به د قطر په دوحه کې، دوهمه ترکمنستان او دریمه به جرمني یا ناروې کې کیږي. تر هغه وروسته پاکستان غواړي چې د بین الافغاني مذاکراتو د غونډو کوربتوب ترلاسه کړي. همداراز د طالبانو د مذاکراتي ټیم یو غړي خبریال ویبپاڼې ته وویل چې د پاکستان د استخباراتو مشر د ملا عبدالغني برادر، ملا خیر الله خیرخوا، محمد نبی عمري، شهاب الدین دلاور او قاری دین محمد ته ویلي چې د افغان حکومت او امریکا ګډه غوښتنه ده چې په افغانستان کې په موجوده تاوتریخوالي کې کمبود راولي. مطلب دا چې د پاکستان استخباراتو په دغه سفر کې یوه خپله، یوه د امریکا او یوه د افغان حکومت ګډه او بله د امریکا حکومت ټولې درې غوښتنې طالب مشرانو ته وړاندې کړي دي. بل لور ته دا ځل د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح لیکلي چې پاکستان د ترهګرو طالبانو کوربتوب وکړ، هغه هم تر دې وروسته چې پر دې ډلې بندیزونه اعلان کړل. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.